والا دهقاني چې د ښه ژوند دی چې څوک چې پوه شي بعضې خیر لاښاریانو خلک باندې چې دلته چې راشي حیران پاتې کېږي زړه یې تنګېږي چې موږ بس دا ښار ځای ته چې لاړ شو هلته زموږ زړه تنګېږي چې موږ همدا وایو چې والا موږ خپل ځای ته ورشو زموږ ټول دنیا شین دی کار و کسب کوو یو پنجه کار یو پنجه ناست شین چای ده بس اوبه روانې دي یا ځان اوبه کې واچو لږ ګرمي مو شي دیرو کې ناست دي او موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې مثال زموږ حلاله مزدوري ده او په دې حلالو کارو کې موږ لګیا یو خو تاسو خپله وینئ چې دغه حال دی چې په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو او نور خلک هم همداسې پراته دي زموږ ورونه همدغه شاوخوا کې ټول وینئ تاسو بس همدغه کارو کسب ده نور دغه لغمان کې خو نور څه نشته نو دا پخوانی یو متل کړی دا وای پټی کوټی غواړي چې کوټی نه پټی نه کېږي که پټي ته ودرېدلې او مصرف دې پرې وکړو پټی وایي ما موړ که چې تا موړ کړم چې ما موړ نه کړې نو تا به په څه موړ کړم که پټي ته دې شی ورکړو یعنې مثال د خبره سرې مرې دې ورکړو هغه دې وکړو خدمت دې وکړو تا ته مې یو 15 دانې کې ورغله مخکې دې درته ږدي چې دغه مې درته کړي تا هغه توره کړې ما دغه توره درته وکړه او که نه ورغله چې اقتصاد دې نه ضعیف یو شی ونه لري ورغله نو خوار پټی به تا ته څه وکړي والا دا خو مثال وروره په دې باره ځکه ده چې یو چا دهقان زوی کوژده کړي هغه یا 2 جریبه یا 3 یا 4 جریبه ترکاریګانې کرلې دي په همغه ترکاري باندې د ځان سپاره د الله باندې سپاره دویم هغه ترکاري باندې خواري کې چې دا ما ته به څه وشي یا به مې دا قرض خلاص شي یا به مې واده وکړم یا به مثال کوژده وکړم یا به مې دغه ژوند برابر شي چې بس دا خامخا تمه لري چې مثال هغه پکې خواري کړې اول خپله موږ چې دغه د شولې نیالو دې ته خو موږ تمه لرو امیدواري ورته هغه نور زموږ نصیب او قسمت هغه د الله تعالی لاس کې ده چې موږ د دې منزله پورې رسوي نه رسوي هغه نور د الله تعالی فیصلې دي پلان نه خو شکر خدای دې شکر دې ډېر موږ راضي یاستو په دې چې تر دې اندازې موږ رسولي یاستو او تر خپل دهقاني او علم زده کړې ته موږ برابر کړي یاستو او ډېر ترې زیات موږ خوشحاله یو په دې چې همدغه فلاره مو چې تر دې ځای موږ رسولی سو کاروبار ته سیده کړلو هغه اوس هغې ته اوس ضرورت نه لري چې موږ خپل کار سره بوخت یاستو سرمایه همدغه ده نور لاجې نشته ودرېږي دا زما جوړوګان ورسي ودرېږه زما دا ګلکان ورسي ودرېږه زما دا بانجان ورسي سرمایه همدغه ده او شول له سرمایه نه پای شول دومره کېږي چې مثال ودره شولې چې وریجې پیدا شي او وریجو لپاره واده ماته لپاره دا وریجې دي نور چې مثال د واده ماته سرمایه همدغه ترکاري ده اوس نور آمد نشته که نه ټول آمد همدغه دهقاني فصل نه دی دغه تاسو خپله ولیدي دغه د ځوانان دي ولاړ دي دا مثال یو ورځ یو سره شر کوو غزلی باسو مازدیګر بس سبی ورسره نیال کوو میله بس خوشحاله یې پکې بس دا خو یو جمعه به کار یا نیمه جمعه او پاشر ټول مثال کلیوال
په دې نه ده چې مثال دا خیر څوک چې مریض نه راځي او مثال بل ورور راځي یا مثال او چکرې وي کوم پلار دې راځي او دوره وي په هغه موږ ډېر خوشحالېږو چې زموږ کلیوال دي زموږ ورونه دي موږ ورسره ژوند کوو ژوند تېروو په دې لپاره چې مثال په دې موږ ډېره خوشحاله یو بل سره خامخا همکاري کوو تاسو خپله وینئ چې دغه هلکان دي ګوره یو بل نه دلته راځي دغه د موږ سره لګیا دي همکاري کوي همکاري ده بس انډیوالان دي غږ کوي چې موږ نیال دی یا کار ده موږ ورته نیال ورسره کوو کار ورسره کوو نه پیسو یې نه کوو چې اوس کاکا دی اشر ورسره راځو زنګ وهي راځه له کار ده موږ راځو کور هم دلته نشته لرې دی موږ کور هم بس راځو ورسره نیال کوو همکاري ورسره کوو او موږ سره هم کوي ژوند د خانې ژوند خو دغه کار دی چې د ژوند د خانې حالت و تکلیف زامل لري لیکن ډوډۍ حلاله ده حرام پکې نشته ډېره یو پاکه روزي ده دې کې مثال کوم ګناهګار هم پکې نشته دې کې مثال مرغۍ دانه خوري مثال میږتانې پکې خوري دا پکې ټول ثواب ده خیر و خیرات هم دغه ده چې هر شی پکې خوري وخت دا شولې رسېږي دا شولې پخېږي څه چې مرغۍ دلته راځي قسمه قدم مرغۍ راځي خوري هغه دغه روزي مخکې پخه ده میږتون یې خوري روزي پکې پخه ده او باقي مانده چې پاچ هغه مغه د دهقانانو روزي ده نو خدای ورته رسوي نو دې عمده خوشحالي د غنمو د شولو دغه ده چې کله شابرګه شروع کړو دا نری شمال پې لګېږي د دهقان زړه بیا دلته ورته ډېر خوشحالېږي دغه وخت د دهقان د حشوقۍ بیا پوه شوې چې ښکته او پورته ورته ګرځي او دا نری وږمه دا فصل وهي او خوا دې خوا خوځېږي دا نو د دهقان د خوشحالۍ وخت وي